څومره چې ټکنالوژي پرمختګ کوي په هماغه اندازه د خلکو په ژوند کې اسانتیاوې رامنځته کیږي. افغانستان کې هم د انټرنیټ پر راتګ ډیری کاروبار په آنلاین بڼه ترسره کیږي، خو اوسیدونکي د انټرنیټ له لوړو بیو او ټیټ کیفیت سره ټکوي. د ننګرهار کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کمې او کار یې هم کمزوری دی. دوی د بېلابېلو شبکو د پایو زیاتېدو غوښتنه کوي. کوټ کې خو بیخي کمزوری دی، نه روشن صحیح کار کوي، نه اتصالات صحیح کار کوي او نه اریبا صحیح کار کوي. هر وخت موږ داسې یو ځای له وخېږو چې یو پولي له وخېږو، یو غر له وخېږو، بیا کار وکړي. نو زموږ هیله دا ده چې موږ له دا سیستم ټول برابر کړي او ستونزې محل کې پیاګانې راله ولګوي. بل خوا ننګرهار کې مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس وایي د کوټ ولسوالۍ د لاغرجۍ سیمه کې د سلام سایټ پر فعالیت پیل کړی. په لنډو ورځو کې به افغان بي سیم پایا هم جوړه شي. د کوټ بر په لاغرجو سیمه د کړپې په سر باندې هلته یو د ټي ډي پروژې د سلام سایټ هغه په فعالیت باندې شروع کړې ده او په هغه کومې ساحو کې چې هلته پوښښ نه و، هغه ساحې ټولې د پوښښ نه راغلي دي. همدارقم د دې نه مخکې هلته موږ د یو سلام پایه مخکې دغه کوزې چې د ولسوالۍ سره کوم پایې لګېدلي هغې کې د سلام پایه فعاله کړه. اوس افغان بي سیم هم هلته انشاءالله په لنډو ورځو کې هغوی په جریان کې دي چې یو پایه هغه هلته جوړه کړه. نو موږ دې ته ژمن یو چې د ننګرهار څومره سیمې دي هغو ټولو ته مخابراتي خدمات ورسي او ټولې ساحې ته پوښښ لاندې راشي. د ننګرهار مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ مسؤلین وایي د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د مخابراتي خدمتونو تنظیم ادارې اترا له پراختیایي پروژې ټي ډي ایچ څخه تازه د ننګرهار روداتو او کامي ولسوالۍ کې د اتصالات سایټونو پر جوړېدلو کار روان دی او ډېر ژر به پر فعالیت پیل وکړي.